بسم الله الرحمن الرحیم. نن څلورمه روژه د اپریل 20 ده. نن به پیغمبر اسلام په سیرت باندې لنډې خبرې کوو او څومره سړی په سیرت خبرې کوي دومره سړي ته خوند ورکوي چې څومره اوږده یې څومره دغه کوي. خو دوه پرابلمه یو دا چې اوږده ویډیو کتل لږه ستونزه یې، اپلوډ کول یې بله ستونزه یې، د خلکو وخت بله ستونزه یې، څومره چې لنډ پیغام یې هغومره به ښه. خو په هر صورت پیغمبر علیه السلام ته د دعوت امر وشو او شروع یې د خپل فامیل نه وشوه، د خپل کور نه وشوه، د خپل کورنۍ نه وشوه. د الله تعالی حکم دا و چې ته خپل خپلوانو ته د اسلام دعوت ورکړه او بس د دې نه د پیغمبرۍ هغه په اصطلاح رسمي رسالت شروع کیږي او هغه کار د دې نه پیل کیږي. اما چې پیغمبر اسلام خپل خپلوان تر زامن او د ترونه دا راغواړي او هغې ته د الله تعالی په لوري بلنه ورکوي. دا لومړنۍ ناسته ده او چې دا ټول ورته راټولېږي، تقریبا 40 شاوخوا 45 کسان شاوخوا وي. نو په دې کې چې کله پیغمبر اسلام دی ته د اسلام دعوت ورکوي، دی ته د وحدانیت دعوت ورکوي، دی ته د آخرت د عذابو دعوت ورکوي، دی ته په بیا راژوندي کېدو دعوت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تاسو ښه پوهېږئ چې په مکه کې د بت پرستۍ او د لادینۍ او د کفر او د شرک ګرم بازار دی. ټول په ډېرو عجیبه شیانو عقیدې لري. دې دپاره په وحدانیت باندې ایمان راوړل، د الله تعالی په یووالي باندې ایمان راوړل او هلته د پیغمبر مابوس کېدل، د پیغمبر راتګ ډېرې ناشنا خبرې وي، ډېرې سخت خبرې وي، ډېره سخته مبارزه وه او ډېره سخته امتحان و. خو په هر صورت پیغمبر اسلام دې ته په سړه سینه باندې کېناستو، خپل قوم یې راوغوښتو، هغې ته د الله تعالی لوري ته بلنه ورکړله. ټول چپ ناستو، یوازې ابولهب ډېر سخت پیغمبر علیه السلام په مقابل کې خبرې وکړلې او ورته ویل چې دا ډېره سخته ده، ستا کورنۍ او ستا خپلوان هېڅکله د ټولو عربو سره ځان مواجه کولی نه شي. دا یو عامه عقیده ده او ستا خبرې ډېرې نوي دي او د هغې په دغه باندې هېڅکله موږ ټول راټولېدلی نه شو، دا به موږ تباهي سره مخ کړي. پیغمبر علیه السلام ډېر غلی، ارام او چپ ناست دي، خو خپل د دعوت کار یې د دې نه شروع کړو. مجلس ختمیږي او پیغمبر علیه السلام څو ورځې بعد بیا ټول غواړي چې په هغې کې بیا ابولهب هم وي او دا ټول ترونه او ترونه زامن یې ناست دي. په دې کې چې کله پیغمبر علیه السلام یووالي ته، وحدانیت ته بلنه ورکوي او په دې کې یوازې ابو طالب د پیغمبر علیه السلام ملاتړ کوي، ورته وایي چې زه ستا ملاتړی یم، په څه شي چې ته مبعوث شوی، په څه شي چې تا ته رسالت درکړل شوی دی، لطفا تا خپل کار وکړه او زه به د ژوند تر آخره پورې ستا نه ملاتړی یم. او دا هېڅکله په دې معنا به هم نه وي چې زه راځم ستا دین منم، ستا د ټولو خبرو سره به زه توافق لرم، نه. خو په دې خاطر باندې چې ته څه وایې زه ستا یو ملاتړی او تر ابده پورې به زه ستا تر شا ولاړ یم. د هغې نه وروسته چې پیغمبر اسلام په دې مطمئن کېږي چې ابو طالب غوندې یو غر انسان، یو قوي انسان، یو باعظمه سړی، یو متین انسان، یو قوي انسان او د مکې په جغرافیه کې مسلط انسان په هر لحاظ باندې او د جوادیت او د سخیوالي، د قویتوب، د شهامت او زموږ او ستاسو پښتنو په حساب د پښتو په هر لحاظ باندې برابر یو قوي انسان د دې تر شا ودرېږي. نو د دې نه وروسته پیغمبر علیه السلام ځي د صفا په غونډۍ ودرېږي. زه لنډ وایم چې تاسې واورئ او فقط زه وکولی شم چې څه میسج ما سره تاسو ته درشي. پیغمبر اسلام د صفا په غونډۍ ودرېږي، هلته د قریشو نور قومونه مشران د بني هاشمو نه بغیر نور هم راغواړي او هغې ته د الله تعالی په لورې بلنه ورکوي او هغې ته دا وایي چې ډېر سخت عذاب راتلونکی دی او تاسې الله ته رجوع وکړئ او د الله تعالی په وحدانیت ومنئ. دلته هم ابولهب د خپل مزاحمت او د خپل کینې او د بغض او د شدت دغه ښیي، مظاهره کوي، خپل خوی کوي. خو په هر صورت پیغمبر اسلام دې راغلو ټولو ته دا خبره کوي که زه تاسو ته ووایم چې د غرونو شانه یو غټ لښکر را روان دی او په تاسې حمله کوي، تاسې هلاک کوي، تاسو دا منئ؟ ټولو خلکو ته ویل بالکل یې موږ منو، ځکه
چې تا کله هم دروغ نه دي ویلي او ته چې هره خبره کې رښتیا خبره کې او صحیح خبره کې په لحاظه موږ ستا خبره منو که تاسو وایي نو پیغمبر اسلام ته وایي که زما خبره منئ نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسې وحدانیت ومنئ او تاسو په الله تعالی باندې یقین راوړئ که چېرته تاسې دا کار ونه کوئ نو تاسې باندې به ډېر سخت عذاب راشي. د دې نه وروسته هم چې کله پیغمبر علیه السلام خپل دعوت او بلنه عملي کوي د ډېرو عذابونو سره مخ کېږي، د ډېرو تکلیفونو سره مخ کېږي. د دې ګاونډیان چې ابولهب ډېر ستر ګاونډي و، نږدې ګاونډي و، دې ته مزاحمت کوي. کله چې پیغمبر علیه السلام لمونځ کوي دی دا لرې راوړي په دې اچوي، د دې د دیوالونه په دې راارتوي، د دې د کټویو کې دا مرداریګانې راچولې، د دې په لارو کې اچولې. د ابولهب ښځه هم د دې نه د خپل خاوند نه کمه نه وه، د خپل خاوند نه کمه نه وه او ډېر عذابونه یې ام جمیل نومېده او د ډېر د عذاب د مزاحمت کولو کوشش یې کولو او کله به چې د کور نه راوته اصلي نوم یې آروي و په ام جمیل باندې دی لکه چې مشهوره وه. دی به د پیغمبر علیه السلام دروازې مخې ته راتلل او اغزي به یې راټول، د دې په لاره کې بیا اغزي اچول او د دې په مخه کې بیا اغزي اچول. د دومره وړو او دی ډېره بده شاعره وه، ډېره مشهوره ښځه وه. او کله چې دی په دې خبره شوه چې پیغمبر چې آیات شریف چې تبت یدا ابي لهب وتب صورت را نزل شوی دی، دا او خاوند پکې په لعنت یاد شوي دي. نو دی راله پیغمبر علیه السلام په لټون پسې چې تیکې املاس کې وي او دی په کعبې ته راننوتله چې پیغمبر علیه السلام او ابوبکر هلته ناست و. نو څه وخت چې دی ځي الله تعالی دا په پیغمبر علیه السلام لندوي او ابوبکر ته وایي چې وا ابوبکره پیغمبر علیه السلام ما پسې دغسې څه ویلي دي او ته په دې پوه شه چې زه هم شاعره یم او زه به هم د دې پسې ډېر بد شعرونه ویم. نو ابوبکر ورته وایي چې هغه هېڅکله شاعر نه دی او نه په شعر پوهېږي او نه یې د شعر سره علاقه ده او هغه د الله رسول دی، هغه موږ ته پیغام راوړونکی دی. هماغه یې چې دا ښځه په الله تعالی په پیغمبر علیه السلام لندوي چې دی وګوري. پیغمبر علیه السلام هملته ناست دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره، مګر دی نه ګوري. نو کله چې دی روانېږي نو دی پیغمبر علیه السلام ابوبکر پیغمبر علیه السلام ته وایي چې پیغمبر علیه السلام ته یې ونه لیدې؟ هغه ویل دا په ما الله تعالی ړنده کړه. سلام علیکم، تر بیا.